بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک معزز دوستانو سلامونه او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت کلمه پر تن وي. ملګرو، موږ د درس په تسلسل کې مخارجو ته داخل شوي یو. مخارج یعنی هغه ځایونه چې هغې ځای نه د الف و با یا د حروفو د عربي ژبې صوت یا اواز راوځي، هغه ته مخرج ویل کیږي. نو اوس په مخارجو موږ خبرې پیل کړي دي. تیر درسي لیکچر مو د حلقي حروفو په باره کې و، یا د حلقي یا د مخرج الحلق په باره کې و. حلق یعنی ستوني ته ویل کیږي. ستونی موږ په درې حصو باندې وویشلو ملګرو، چې هغه ونه کړو ستونی دغې حصې ته ویل کیږي. دغه حصه تر څو چې لسان یا ژبه نه وي شروع شوي، دغې حصې ته ستونی ویل کیږي. نو ستونی موږ په درې حصو وویشلو. مقصد دا چې یو مو اقصى یعنی هغه ابعد الحلق، یعنی اقصى الحلق یعنی چې هغه لرې حصه دی ستوني، یعنی دغه اخیر دی ستونی. او بل وسط دی حلق یعنی منځنۍ حصه دی ستوني. بیا مو ادنه یعنی هغه په اصطلاح اقرب الحلق یعنی دغه خولې ته نږدې دی ستوني، هغه برخه چې خولې ته نږدې وي. نو ستوني په اخیر کې موږ همزه او ها دغه تلفظ ویل چې اخیر نه ادا کیږي، لکه هو دغه ځای نه یا خو د مثلا د همزه مثلا که دغه سیم شي نو دغه نه ادا کیږي. د دې وسط د حلق یا ستوني نه موږ عین او ح وویلې، او دې ته څنګه او دغه ادنه د حلق نه یا دغه هغه د حلق یا د ستوني هغه برخه چې خولې ته د ټولو نه نږدې دی په حلقې یعنی اقرب الحلق یا ادنه الحلق، په هغې کې موږ ویلې چې دوه حروف د غین او د خا په نامه دغه حروف ادا کیږي. نو هغې کې غین دغه ځای نه یعنی دغه ځای نه، یا مثلا که ووایم خو یو شی ما چې تاسو ته اشاره وکړه ملګرو، هغه دا و چې تاسو د غین او خا د دغه تلو یعنی د سختې برخې نه ادا نه کړه، د تلو دغې برخې نه، ځکه چې تلو د خوله کې دی او غین او خا چې دی دا په دې مخرج ستونی دی، نه خوله نه فم نه مثلا د خولې کومه برخه. نو په دې اساس تاسې به دغه ځای کې ادا کوئ. مثلا ډېر شاته داسې به نه وایه چې خیر. نو تاسې به د ستوني دغه تلو چې ورته وایي، دغه بره تلو د کلکه حصه د خولې دغې ځای نه به تاسې نه ادا کوئ. که تاسې د دې ځای نه ادا کوئ دا معنی چې ته به وایې چې که مخرج نو ستونی نه دی بلکې خوله دی، نو دا به تاسې د ستوني دغه نه شاته نه دغه مثلا غیر المغ نو تاسې به غیر یغه نه، یا مثلا خا مثلا خیر نو تاسې به داسې نه چې غیر یا خیر خیر نو خیر شاته نه بغی کوي، دا مخکې نه. دا د تیر ورځې درسو مرګلو نن په جوف باندې خبرې کوو چې جوف یو بل مخرج، مخرج الجوف. نو جوف اصلا په دې باندې مرګلو ځان باید پوه کړو چې جوف څه ته ویل کیږي. جوف اصلا دغه د ستوني نه دغه کوم نال چې دی د ستوني عین داسې چې خولې پورې راغلی دی، دا د ستوني او د خولې ترمنځ د خلیګاته، دغه خلیګاته مثلا چې کومه دی دغه جوف ویل کیږي. که داسې مثلا دغه جوف دغه د خوله او د ژبې مثلا دغه د ستوني نه چې کوم دغسې جریان د خولې یا دغسې راوځي، د خلیګه د تشه چې دی دې ته جوف ویل کیږي. نو دا د ستوني نه داخلي کې چې دغسې راوتی انتر دغسې بیرون د ټوله تشه د خلیګه د خولې کې چې کومه دی دغه ته هغه ویل کیږي جوف. نو کله چې موږ هغه حروف چې هغه جوفي حروف دي هغه ادا کوو، دا په دې معنی چې دا د ستوني نه دغه اواز راوځي همداسې د خولې پورې. مثلا چې هغې کې درې مدي حروف دي، الف واو او یا، دغه درې واړه مدي حروف چې دي دا په جوف کې ادا کیږي. مطلب دا چې دغه ستوني نه عین د تشه چې راوتلې دغه اهتزاز د هوا راوځي تر خولې پورې، دا داسې ټکلی مخرج نه لري. دغه وجه ده چې مخرج مقدر دی نه محقق. که چېرته مثلا زه مخکې مخارج چې ما اشاره وکړه که ووایم چې
نو عین پاتې لګیږي چې وسط د حلق دی، همدغه مخرج دی، تقریبا محقق دی، معلوم دقیق دی، معین دی. خو که زه چېرته مدي حروف ادا کوم، مثلا زه وایم چې با، وګوره دا هغه اواز دی چې دغه ستوني نه راوځي، تقریبا دی کې تجویف حلقي دی او تجویف فمي دی. مثلا دی کې هم ستونی داخل دی، هم د خولې حصه داخله ده، هم مثلا داسې چې بیرونه پورې د مکمل موج د تشه دی کې راځي. نو په دې معنی داسې دقیق یا معین مخرج نه لري، مخرج جوف دی، یعنی د ټوله تشه کې داسې اواز راوځي. د اواز یا د هوا اهتزاز یا چاپی دا غسی د ستوني نه راوځي عین داسې خوله پورې. مثلا که زه وایم الف لکه ب ته الف ورکم با مثلا با، اوس دې د با زه وایم چې د الف مخرج کومه شو، داسې دقیق مخرج زه ګوته نشم په یخه چې دغه دی. خو موږ جوف ځکه ورته وایو چې جوف یعنی دغه خلیګې ته د ستوني نه داسې تر خولې پورې دغه جوف، دغه اواز چې د ستوني نه راوځي عین دغسې تر خولې پورې، دغه ټول جوف دی، دقیق دغه مخرج مقدر دی. په دې معنی چې داسې معین مخرج نه دی چې زه ګوته پکې ږدم چې د الف دغه ځای مخرج دی، ځکه چې د ټوله د تشه کې هوا د ټوله تشه کې راځي تر خولې پورې. ځکه مثلا یا ووایم، یا مثلا فی نو مطلب دا چې دی کې دغه اواز د اهتزاز د هوا عین د ستوني نه عین داسې خوی فی مثلا بی نو موږ وایو چې دغه اواز دغه د ستوني نه عین دغسې ستوني نه اواز چې راوځي د خولې د تشه کې خلیګه کې همداسې په شونډو باندې چې خارجېږي داسې بیرون. نو مطلب دا داسې دقیق مخرج نه لري چې تاسو ته زه ووایم چې په دې ځای کې ادا کېږي، یا مثلا دې ځای کې یا غاښونو دې سره یا دې لاندې غاښونو سره یا څنګ سره. نو په دې اساس دې ته جوف هم ځکه وایي چې د خولې تشه کې ادا کېږي، د خولې د هوا اهتزاز یا د هوا چپې او موجونه دغه د ستوني نه دغه خولې تشه حصه کې د جوف دغې ته وایي چې دغې حصه کې راوځي. نو په دې اساس او که زه مثلا واو وایم، مثلا بو، مثلا با ته زه وایم بو بی با، مثلا سا سو سی. نو د واو الف او یا چې د درې واړه مدي حروف دي، موږ په مدي حروفو کې ویلی دی. که تاسو نه دې په باره کې څه ایر شوي وي نو تاسې کولی شئ چې مد ته لاړ شئ. مد کې موږ د درې د مدي حروفو په توګه ویلی دي چې واو الف یا دی. ما ویلی چې الف ما قبل مفتوح، واو ساکنه البته ما قبل مضموم، یا ساکنه ما قبل مکسور، دا ټول مدي حروف دي. مد په همدې درې واړو حروفو واقع کېږي په هغه صورت کې چې الف ما قبل مفتوح، واو ما قبل مضموم او یا ما قبل مکسور وي، دغه مدي حروف ویل کېږي. نو دا درې واړه مدي حروف چې دي ملګرو دغه د مخرج له نګانه جوفي دي، یعنی جوف کې ادا کېږي. جوف دغه د ستوني نه چې د کومه تشه داسې هوا دی عین د خولې د تشې نه. نو مقصد دا کې تجویف یعنی تشه هغه خلیګه د حلق، یعنی تجویف حلقي او تجویف فموي، دا دواړه داخل دي. نو داسې اواز راوځي، دومره هیڅ فرق نه کوي. د ټولو فرق هم دی کې دا ده چې په الف کې ژبه ډېره راحت وي، ژبه خورېږي نه، ژبه ارامه ناسته وي، راحت حالت کې وي. مثلا که زه وایم چې خوله خلاصیږي د اوا با خا جا، وګوره د الف مدي په ادا کولو سره د خولې تشه کې اوا داسې راوځي، دغه ستوني نه راوځي په خولې دغسې دومره خوله خلاصه وي، خوله داسې خلاصه کېږي با دومره. او دغه واو چې دی واو یو څو تاثیر کوي چې اول که واو نه مخکې یا ووایم یای مدي دومره دی چې دغه د ژبې اخري حصه لږه داسې جګیږي او د خوله نسبتا دومره فرق نه راځي لکه د الف غوندې هماغسې وي. مثلا که زه وایم چې بی جی خی دی، مثلا د یای مدي چې دی په دې کې فقط د ژبې اقصى اللسان چې ورته وایي د ژبې اخرنۍ حصه نسبت الف مدي ته لږه داسې جګیږي، لږه د اقصى اللسان اخرنۍ حصه
د ژبې د لږه جګیږي په یای مدي سره نور او الف کې بیخي راحت وي شور نه خوري ژبه بیخي خورېږي نه ب خ ج بیخي ژبه خورېږي نه په یای مدي سره لږه د اخرنۍ اقصى اللسان لږ داسې جګیږي مثلا که زه چې جي خي قي لږه ډېره لږه او دې ترڅنګ موږ وایو چې واوی مدي کې بیا وسط د لسان یا منځنۍ حصه د ژبې منځنۍ حصه وسط اللسان یا منځنۍ حصه د ژبې لږه کېږي مثلا بو او خوله چې شی کېږي خوله ګول کېږي بو سو جو خو قو نو دا وسط اللسان نسبتاً لږ خورېږي او په نو مطلب ده چې ټول د موج د تشه کې راوځي د ستوني نه کومه د هوا چې دی هوا د ستوني نه چې راوځي داسې خولې ته داسې په خولې باندې په مرضي د تشه کې جوف کې د خلیګا کې راځي داسې خارجېږي نو په دې اساس ټوله مدي حروف د هغې جوف سره چې دې کې ستونی هم داخل دی مخرج په صفت ځکه ستوني نه هوا داسې راخارجېږي خولم یا فم هم په دې کې داخل دی ځکه چې د خولې د تشې په وسیله د ژبې او تلو لاندې چې تشه دی په دې کې خارجېږي داسې بیرون حتی ژبه مسره د شونډې مرول لري ځکه بیرون ځکه شونډې دلته ګول کېږي په دم کې یا په واوی مدي کې مثلا نو په دې اساس دی کې موږ دقیق مخرج نه لري دغته مخرج مقدر وایي مخرج محقق نه دی معین او دقیق مخرج نه لري مثلا که ما زه تاسو ته ووایم چې غین چې دی مخرج حلق دی په حلق کې مثلا زه ووایم چې ابتدا یا ادنا د حلق دی مثلا اغ نو زه وایم چې غین دی دغه نه یا عین چې دی وسط د حلق نه یا که زه چې ح د مثلا اقصى د حلق نه دغه ځای نه ادا کېږي نو دا ټوله دقیق مخرجونه دي خو که زه تاسو ته وایم مدي الف مدي یا یای مدي وایم دقیق مخرج نشم ویلی ځکه مخرج مقدر دی غیر معین دی ځکه دې کې څو مخرجونه داخل دي حلق نه راوځي د خولې د فم یعنی د خولې یا د فم په واسطه دغه جوف د تشه کې اواز خارجېږي نو دقیق دا معلوم نه دی داسې موج د حرکت اهتزاز د هوا د موج چپه د هوا دغسې جریان کوي تر خولې پورې ستوني نه داسې ځي عین تر خولې پورې داخلېږي نو دا مقدر مخرج دی تقریبا دقیق معین ځای نه لري چې زه تاسو نو ته نشي ویلی چې ولا ستونی کې شو نه د الف اواز چې بره جګ شوی با مثلا یا بو ته د دقیق مخرج نشي پیدا کوای خو ته به دومره وایي چې دا مخرج د جوف دی یعنی دا دغه د ستوني نه د هوا دغه خولې تشه کې د خوله د ستوني نه اواز راخارجېږي د خولې دغه تشه کې خلیګا کې همداسې بیرون وځي دې ته جوف هم دې ته وایي بس بو خاص دومره فرق دی چې په الف کې الف مدي کې دومره وي چې ژبه بیخي ارامه ناسته وي چې شور نه خوري با تا ث او په دغه کې دومره وی چې یای مدي کې دومره وی چې د اخري حصہ د ژبې یا اقصى اللسان لږ جګیږي بی فی او په واوی مدي کې بیا وسط اللسان یا د ژبې منځنۍ حصہ نسبتاً شور خوري بو او شنډې ګول کېږي مثلا ثو جو همدغه مخرج دی دا ډیر اسان دی مرګلو په دې کې کومه ستونزه نشته ان شاء الله چې تاسو به دې سره بلد وي حتما مثلا کزو دی فی انفسهم یا مثلا وایي چې قالوا انؤمن كما ګوره کما د الف مدي راغلو الف مدي کما قالو نو مثلا دا آسان دی مرګلو په دې کې کومه ستونزه نشته خو خیر زه به یو څو ټکو ته بیا هم کمره واړوم تختې ته دغه دې باندې به خبرې وکړو نور ان شاء الله مطمئن یم چې تاسو په دې باندې پوه شوئ دې کې به کومه ستونزه وي نه ان شاء الله العزیز خو بیا به م یو څو ټکي ولیکو ځکه چې دا آسان دی دې کې هغه نشته خو دې کې معمولا
جوف کې ما درته وویل چې تجویف حلقي او تجویف فمي یعنی د ستوني او دغه خوله دا ټوله شامل دي تر څو جوف داخليږي، ځکه چې ستوني نه اواز راوځي په خوله چې خارجيږي، خو طبعا د خولې له لارې خارجيږي د شونډو سره بیرون، نو په دې اساس د حلق او فم یا خوله دا ټوله پکې شامل دي. او مقدر مخرج دی، مقدر نه چې معین یو حرف یعنی الف مدي یا واو مدي یا یا مدي کوم معین مخرج ځای نه لري چې ته ګوته پکې د چې دې ځای دی کې څو مخرجونه داخل دي، نو په دې اساس دا اړینه وه چې په دې باندې پوه شئ. نو اوس زما مرګرو یو څو ټکو ته نورو ته اشاره کومه. مخرج موږ په مخارجو کې لګیا یو. مخرج الجوف یعنی جوف، ما درته وویل چې جوف دغه هوا چې د ستوني نه راوځي عین د خولې په دغه تشه ته داخلیږي ته ویل کېږي. په دې باندې په دې مرګرو موږ تر اوسه پورې حلقي کوم حلق یعنی د ستوني نه چې کوم حروف ادا کېږي هغه د اظهار شپږ حروف دي. شپږ حروف موږ هلته وویلې. اوس د 3 حروف دلته وایو چې دا ټول مثلا هغه د مدي حروف دي. د مخ الجوف کې هغه اوس که زه ووایم مطلب دا چې ما وویل چې په حلقي توري یا د ستوني کې چې ادا کېږي د اظهار توري دي، اظهار شپږ دانې توري. کله چې جوف کې ادا کېږي 3 ګونې مدي توري دي، حروف مدي دي. چې څه دي؟ حروف مدي. نو تاسې باید پوه شئ چې مدي حروف باید وپېژنئ چې حروف مدي کوم دي. حروف مدي 3 دانې دي. الف حروف مدي، مثلا الف خو زه به دومره چې الف مقبل باید فتح وي مفتوح. مقصد مرګرو الف ساکنه، الف خو همیشه ساکن وي، مقبل مفتوح. بل څه دی؟ یا دی. یای ساکنه، صحیح شو؟ یای ساکنه مقبل د خپل جنس نه مکسور. واو ساکنه، صحیح شو؟ مقبل د خپل جنس نه یعنی مضموم. مقصد مرګرو یو شی ته متوجه اوسئ چې حروف مدي 3 دي، واو الف یا، خو الف همیشه ساکن دی، مقبل باید فتح ولري یعنی زور ولري، زور. او یا ساکنه وي، مقبل باید د خپل جنس نه وي، د خپل یعنی مطلب یا مقبل مکسور وي، حرف د یا نه چې مخکې راغلی دی هغه باید کسره ولري. واو ساکنه مقبل باید ضمه ولري، مضموم وي. نو په دې اساس تاسې دې کې غلط نشئ. مثال ځکه دې کې وایم، دې کې یو مثال درکړم، مثلا قا که زه وایم په هغه کې مثلا قا، صحیح؟ نو دا الف دی، الف مقبل څه دی؟ مفتوح دی، قاف نی فتح دی. نو دغته واقعیت الف مدي وایي، الف مدي. قا 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 قا. نو په دغه صورت کې دغه د الف مدي اواز چې دی د جوف نه خارجېږي. جوف مطلب دا چې د ستوني او خولې د کومه تشه چې دی د تشه د اهتزاز د اواز د موجونه داسې راوځي، دغه تشه کې خلیګا کې راوځي، معنی چې شی نشته، معنی نشته. ځینې وخت کې معنی مو کېدو چې یا ژبه بره جګوو یا څنګ ته جګوو یا مثلا د ژبې وسط جګوو یا ایسار جګوو. دلته یې چې قا راحت اواز وځي، د ژبه ډېره ارامه دی. قا با جا. مثلا که زه داسې جیم ولیکم، صحیح شو؟ جیم الف، الف ساکنه مقبل مفتوح. که دلته زه فتح ورکم، الف ساکنه مقبل مفتوح یعنی جیم فتح لري. جا. نو دغته الف مدي وایي. جا اذا جاء نصر الله. جاء دغسې. مثلا په دې کې یا ساکنه دی مقبل مکسور. مقصد مقبل کسره 100% وي. ځکه ولې که چیرته د یای ساکنه نه مقبل حرف مکسور نشي نو دې ته یای مدي نه وایي. چې یای مدي ونه ویلې نو دا معنی چې د مخرج جوف نه دی. دغه کې ته مو فکر وي. موږ چې کله مخرج الجوف په باره کې خبرې کوو نو حتما د حروف مدي په حق خبرې کوو، نه حروف غیر مدي. موږ د الف مدي خبره کوو، صحیح شو؟ یعنی مقبل باید مفتوح وي. موږ د یای مدي خبره کوو، یای مدي چې یعنی یای ساکنه مقبل مکسور وي. که دا یا متحرک وي، دا یای لینه وي، یعنی یا غیر مدي وي، دا معنی چې بیا مخرج جوف نه دی، مخرج بل ځای دی. نو تاسې باید پوه شئ چې یای
جوف په مدي حروفو کې وي، یعنی یا ساکنه ما قبل مکسور، واو ساکنه ما قبل مضموم، یا الف خو همیشه ساکنه ما قبل مفتوح، چې دا ټکي سره پوه شوي وو. مثلا دې کې که زه وایم فی ول دا فی شوه، صحیح شو، فی دا یا ساکنه شوه او ما قبل مکسور، دا فا چې دی دا فا دا کسره لري، نو فی انفسهم فی داغسې. مثلا که لام شي لام ساکنه لام مکسوره او یا ساکنه، نو وګوره یا ساکنه ما قبل مکسور، لی دا چې دی دا یا چې دلته د یا مدي دی په دا یعنی لی فی دا اوازونه ټوله د جوف کې راوځي، جوف لی بی مثلا که داسې شي با وګوره یا ساکنه دی ما قبل مکسور دی، با مکسوره دی، لام مکسوره دی، فای مکسوره، نو په دې اساس یا ساکنه ما قبل مکسور چې وي حرف دا ټوله یا مدي وایي، یا مدي مخرج جوف دی، یعنی خلیګه کې راوځي په دومره فرق سره چې دې کې اقصى اللسان یا د ژبې اخرنۍ برخه لږه جګېږي، داسې لږه جګېږي، ډېره کمه د دې په نسبت د الف مدي په نسبت. دغسې فی لی بی مثال دغسې. اوس دلته راځم دا چې واو ساکنه ما قبل مضموم یا ما قبل ضمه وجود ولري، دغته واو مدي وایي. واو مدي مخرج پر اساس د مخرج جوف دی، یعنی دا په دغه شکل یاده کیږي. مثلا که زه ووایم چې قو، صحیح، قاف واو، صحیح، د واو ساکنه د ما قبل ضمه، قو انفسکم، قو وګورئ، قو شونډې مخته ګول، قو د ستوني نه د اواز راوځي، د خولې له ستونی حلق پکې داخل دی، یعنی تجویف حلقي، همداسې خوله پکې داخله دی ځکه د خولې له طریقه د اواز راوځي. تجویف فموي، نو په دې د فم د خولې او د حلق له طریقه د موج د چاپې داسې اواز نرم راوځي، شونډې ګول دغه اواز داسې غږیږي، نو دا او وسط لسان یا منځنۍ حصه د ژبه نسبتا دې ته نسبتا جګیږي، نو دې ته قو فو بو لو قو انفسکم قو دغسې. نو مرګلو دا مثلا که زه دلته وایم، مثلا که زه جیم هم واچوم، جیم که د واو ساکنه ما قبل جو مثلا، یا مثلا نون ته واو واو ساکنه ما قبل ضمه، یا ساکنه ما قبل کسره، الف ساکنه ما قبل فتح. مثلا که دلته بام راشي، مثلا صحیح شو، با قا، مثلا قی قو جا جی جو با بی بو. نو مطلب دا ټول د جوف نه ادا کیږي، ټول د جوف نه ادا کیږي. اوس مرګلو یو شای تاسو ته مخکې ما اشاره وکړه، خو اوس په تختې درته لیکم چې یو شی غلط نه کوي. بیا هم درته وایم چې حروف مدي د جوف نه ادا کیږي، حروف مدي واو الف یا دی، خو په هغه صورت کې چې الف نه ما قبل فتح راشي، د یا نه ما قبل کسره راشي، او د واو نه ما قبل ضمه راشي. هر وخت مثلا که داسې وي، مثال هسې خبره کومه، بیتون، صحیح، بیتون، بی یا دی، یا ساکنه دی، صحیح دی، یا ساکنه ما قبل باید کسره وي، دلته ما قبل فتح راغلی. ګوره چې فکر مو دغه یا چې دی یا مدي نه دی، دغته یا لینه وایي، مدلین کې لکه مدلین موږ ویلی دی، مدلین دی، دلته مدلین کېږي، نو لام یا لینه ځکه ورته وایي چې دې کې مدلین کېږي، صحیح شو. نو مطلب دا چې دا مرګلو لینه، دا لینه د یا یینه، دلته دا د دې مخرج جوف نه دی،
دغه مو فکر دا موږ وایو د دې جوف مخرج نه دی ځکه د یا موږ وویل چې یا مدي وي دا یا مدي نه دی دا یا لینه دی صحیح شو یا مدي په هغه صورت کې وای چې یا ساکنه وای لکه چې دی صحیح دی خو ما قبل داسې وای فتح نه وای داسې بیتون بی دغسې وای خو اوس داسې نه دی داسې دی چې ما قبل فتح دی دغه یا حرف مدی نه دی دلته یا چې دی حرف مدی نه دی صحیح شو یعنی حرف مدی یا نه ما قبل باید کسره راشي که کسره را نغله نو یا مدی نه دی کله چې یا مدی نشوه نو پوه شه چې مخرج جوف نه دی مخرج بل ځای دی نو که چېرته دغه یا چې دی په دغه صورت کې ژبه د دې مخرج دی وسط اللسان چې موږ به انشاءالله په لسان کې دغه وایو دغه دا مقصد چې دا غلط نشي تاسو به چې استاد موږ ته ویلي و چې د مخرج جوف دی او دا خدا دی وسیای چې جوف نه دی مرګلو دغه ټکی ته متوجه ماته سوي چې د مخرج د دغه حروف په هغه صورت کې جوف دی چې د حرف مدی په صفت وي یعنی یا ساکنه وي ما قبل کسره وي دلته چې فتح راغلی دا معنی چې یا مدی نه دی یا لینه دی نو دا نه دی صحیح شو مثلا کزه مثال داسې خو په دغه صورت خو پوه شه چې دا نو بی دا د وسط د ژبې جګیږي داسې نه دی بی نو دغسې مرګلو بی دغه تاسې فکر ونه کوئ چې دلته جوف نه ادا کېږي جوف نه ادا کېږي دا لسان دی د دې مخرج دغته مو فکر یو که بل ووایم مثلا ید صحیح شو یا مثلا ید د ید کې یا چې دی سکینه نه دی یا مدی نه دی دلته یا غیر مدی دی ځکه چې یا متحرکه دی ساکنه نه دی ما تاسو ته چې یا مدی یخته وایي چې یا ساکنه وي ما قبل مکسور وي صحیح شو دلته یا ساکنه راغلی خو دومره مشکل و چې ما قبل مکسور نه و مفتوح نو دا دغه صورت کې دا یا لینه دی چې موږ مد لین که مشکل لرئ مد لین ته رجوع وکئ او دا یا متحرکه دی نو دا یا غیر مدی دی مدی نه دی مدی کې همیشه ساکنه وي صحیح شو نو دغه صورت کې د دې مخرج جوف نه دی ځکه چې یا مدی نه دی ید دغسې نو مثلا ید دا لسانی دی د دې مخرج صحیح شو یا که راشم واو ته اوس که واو ته راشم صحیح شو واو که چېرته مرګلو داسې وي صحیح شو قولون واو سکینه دی صحیح دی دغه موږ هدف دی خو دلته ما قبل حرف چې دی فتح لري دا واو چې دی دغه واو مدی نه دی صحیح شو ما درته وایي چې واو مدی په هغه صورت کې دی چې واو دغسې ساکن وي لکه چې دی ما قبل څه وي دومه وي دومه دلته دومه نه دی فتح دی نو چې کله ما قبل واو ساکنه ما قبل دومه نه وي نو پوه شه چې دا واو مدی نه دی دلته قول نو دغه چې دی دغه واوی چې دی واوی لینه دی لکه یعنی لینه غوندې صحیح شو واوی لینه دی نو دا چې واوی لینه دی دا واوی مدی نه دی چې واوی مدی نه دی نو د دې مخرج جوف نه دی د دې مخرج څه دی جوف نه دی ځکه جوف د دې مخرج په هغه صورت کې دی چې واوی ساکنه ما قبل دومه وي که داسې وای بیا صحیح و قول بیا صحیح و بیا مخرج جوف و خو چېرته داسې راغلو فتح شوه دا واوی مدی نه دی دا واوی لینه دی نو موږ داسې نه وایو چې وګوره دلته د واو چې دی د واو مخرج شفتین یا د شونډې راځي شفتین یعنی شونډې دواړه شونډې قول نو تاسو چې د واو ته غوږ شئ د واو مخرج شونډې دي قول نو په دې اساس د دې مخرج په دغه صورت کې جوف نه دی ځکه چې دلته واوی مدی نه دی ما قبل واوی ساکنه ما قبل دومه نه دی راغلی بلکې فتح دی نو په دا صورت کې دا واوی لینه دی واوی لینه مخرج جوف نه بلکې شفتین یا دواړه شونډې دي مثلا که زه په بل مثال کې اوس درکړم مثلا داسې وایم ورقه مثال صحیح شو نو د واو مثلا دغسې واو دلته متحرک دی کله چې متحرک شو د واو مثلا مدی نه دی واوی غیر مدی دی غیر مدی ما درته ویلې چې باید واو چې وي حروف مدی دلته حروف مدی د جوف کې راځي دا غیر مدی دی چې غیر مدی دی د دې مخرج جوف نه دی
و د شونډې وګوره دغسه و نو پوه شه چې دا مخرج د دې بل ځای دی چې موږ تر اوسه پورې دا نه دی ویلی. نو مطلب دا ملګرو تاسې د یای مدي او د یای غیر مدي او د یای لینه ترمنځ فرق وکړای شئ. تاسې باید د واوی مدي، د واوی لینه او د واوی غیر مدي یا متحرک ترمنځ فرق وکړای شي چې دا اشتباه ته پیدا نشي. ځکه دا خبره مې مرګلو دې په خاطر وکړه چې دلته خو ما واو الف یا د حروف مدي په صفت تاسو ته د مخرج جوف نه وویل چې دا مخرج جوف کې ادا کیږي. سبا به تاسو ته یو څوک لګیا وي وروره واو به درته وایي چې واو د کوم ځای نه ادا کیږي؟ د شونډو نه ادا کیږي. نو ته به وایي شفتین دی د دې مخرج. نو ته به وایي چې والا استاد خو ما ته ویلو چې د دې مخرج جوف دی. اوس دا څنګه وایي چې د دې د واو مخرج شفتین یعنی شونډې دي؟ الشفتان یا شفتین. دا څنګه؟ ما ته استاد ویل چې د دې مخرج جوف دی. اوس دغه استاد یا فلانی وایي چې د دې مخرج شفتان دی. نو دا منه چې ما تاسې زاویه ګورئ. که چېرته د دې ته د یو زاویې نه وګورئ، د یو زاویې نه، نو دا واو مقبل مدموم چې وي یعنی پیش وي دغه واوی مدي دی. واوی مدي مخرج جوف دی. که چېرته واوی ساکنه مقبل مدموم نه وي، یو بل څه وي، یا واو متحرکه وي یعنی حرکت ولري، دوه زیر پیش، دوه زورونه، دوه زیرونه، دوه پیشونه ولري، په دا متحرک دی، دا غیر مدي دی. نو په دغه صورت کې شفتان یا شفتین یا دوه شونډې دي، دواړه شونډې. نو په دې باندې ملګرو باید پوه شئ چې کومې زاویې نه د فلانی د کومې زاویې نه یو شی تللی دی. یو شی به وي، ډېر څه به وي. مثلا که فکر وي ملګرو تاسو ته نون ساکن او تنوین کې ما وویلې نون ساکن او تنوین کې چې د همزه ها خا و حا و عین و غین دا حروف د اظهار دي. ما تاسو وی چې دغه حروف د اظهار وایي، خو ما کومې زاویې نه ورته ولیدل. ما د کومې زاویې نه نون ساکن او یا تنوین زاویې نه درته وویلې چې دا اظهار حروف دي. اوس بله ورځ ما تاسو ته وویلې چې واو نه حا و خا و عین و غین و ها و حمزه دا شپږ واړه دا هغه دي، دا حروف حلقي دي. څه دي؟ حروف حلقي دي. نو مرګرو دا حروف حلقي خبره ما کوم مخرج نه هغه نه وکړه، زاویې نه، د مخرج په اساس. نو عین کله چې زما چې دا حروف اظهار دي ما د نون ساکن تنوین د زاویې نه دا خبره وکړه. کله وایم چې دغه همدغه شیان حروف حلقي دي ما د کومې زاویې نه دا خبره وکړه؟ د مخرج پر اساس. نو یو څوک به د بل څه په اساس وایي، څوک به د بل څه په اساس وایي. نو مقصد دا چې مقصد د هرې زاویې نه فرق کوي دغه خبره. مثلا که ووایم دا شپږ دي، دا ما ته شپږ دي، خو که دلته زه ورته ودرېږم دا نهه دي. هغه سړی چې دلته ولاړ دی، مثال که دغه سړی که دا مثال دلته ولاړ دی، زه به دغه سړی دې طرف ته راتاو کړم چې دغه طرف ته وګوري دا سړی وایي چې دا نهه دي. دغه سړی چې ورته ولاړ دی دا ورته وایي چې دا شپږ دي. دواړه صحیح دي، یو هم غلط نه دی. خو دی دغې زاویې نه ورته ګوري چې شپږ دي او دا د دغې زاویې نه ورته ګوري چې نهه دي. نو مقصد دا چې حروف اظهار که مثلا هم حا او همزه او عین او غین او حا او خا دغه شپږو حروفو ته څوک وایي چې حروف اظهار دي؟ که صحیح دی که نون ساکن تنوین له زاویې نه ورته ګوري بالکل حروف اظهار دي. حروف که څوک د مخرج له زاویې نه دې ته ګوري وایي حروف حلقي. واو ساکنه مقبل مدموم دی چې وي دا حرف مدي دی، چې حرف مدي دی مخرج جوف دی. آیا دا واو ساکنه مقبل مدموم نه دی یعنی مفتوح یا مکسور دی؟ په دغه کې واو مثلا ساکنه واو مدي نه دی، نو دې مخرج جوف هم نه دی، دې مخرج بیا شفتان یا شفتین دی. نو مقصد تاسې به مرګلو دغو ټکو ته ګورئ، هر شاید یارې زاویې نه فرق کوي. دلته که یو سړی ودروي، یو سړی مثال ولاړ دی، صحیح شو، دا سړی یو کس راځي وایي دا ما ورور دی، صحیح. بل مثال کس راځي وایي چې دا ما ملګری دی، بل کس راځي وایي همدا سړی وایي چې دا ما دښمن دی، بل سړی وایي راځي چې دا ما پلار دی، بل سړی یا مثلا ښځه راځي وایي چې دا ما خاوند دی، بل مثال سړی راځي وایي دا ما زوی دی، صحیح شو. بل څوک راځي هغه وایي چې دا ما شاګرد دی، بل کس راځي وایي دا ما استاد دی. دغه سړی یو سړی هم استاد، هم شاګرد، هم زوی، هم پلار، مثلا هم ملګری، هم دوست، هم دښمن. دا څنګه؟ خو دا ځکه چې هر یو د خپلې زاویې نه ورته ګوري، دا د خپلې زاویې نه ورته ګوري، دا د بلې 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 زاویې نه. نو مقصد هرې زاویې نه دغه سړی ځان ته تعریف لري. نو مطلب دا اوس دغه واو الف یا
واو الف یا کله مثلا چې ځینې صرف کې تاسې مثلا که داسې موارد وي دې ته حروف مادي مثلا دلته یو څوک ورته د تجوید له نګاه به بل څوک وایي ځینې به ورته مثلا دلته موږ وایو چې حروف مادي په سر کې مثلا حرف علت یا حروف علت به ورته وایي ځینې ورته وایي دا حروف علت دي ځینې ځکه تجوید کې دا حرف مادي دی صحیح شو ځینې مخرج له نګاه نه ورته وایي چې دا جوفي حروف دي صحیح دی جوفي دي څوک به وایي چې دا جوفي دي څوک به وایي چې دا حروف مادي دي څوک به وایي چې حروف علت دي دا د علت حروف دي څوک به مثلا رقم نومونه ورته کاروي نو دا معنی چې هر یو د خپلې زاویې نه دې ته مختلف قسم نومونه کاروي نو تاسې ته دا د تشویش وړ خبره نه دی دا معنی چې دا ټول دي واو الف یا هم حرف مادي دی واو الف یا هم د مخرج د نګاه نه جوفي حروف دي واو الف یا هم د علت په اساس دا حروف علت دي ځکه وای دا علت ښیي دا په ډېر اساسي رول لري حروف علت دا سقطیږي په ځینې وخت کې حرف علت په امر کې مثلا که زه وایم چې قولو یقولو مثلا قال نو دا ځکه امر ته بدم قل دا واو ته لري کوم الف ته لري کوم ځکه دا علت حروف دي قیل دا ته لري کوم قل نو په دا اساس دا ډېر اساسي رول لري مرګلو جوف آسان و ستونزمن نه و خو اساسي هدف مې دا و چې تاسې باید د دې توپیر د حروف مادي توپیر د غیر مادي حروف سره باید توپیر وکړای شي یا په هغه صورت کې حرف مادي دی چې ما قبل مکسور وي واو په هغه صورت کې حرف مادي دی چې ما قبل مضموم وي الف په هغه صورت کې حرف مادي دی چې ما قبل مکسور وي نو که یا نه چېرته ما قبل مکسور نه وي مثلا لکه مدلین موږ یای لینام لرو واوی لینام لرو موږ یای مدیم لرو او یای غیر مدیم لرو واوی مدیم لرو واوی غیر مدیم لرو یای مدی لرو یای لینام لرو واوی مدی واوی لینام لرو نو مطلب دا چې په دغه ټکو بیا تاسو په شی وای که مشکل لري دغه د یای مدیخ می درته وی چې یای مدینه مخکې کسر وی یای مدی د کواوی مدینه مخکې دوم وی دا واوی مدی دی او یای لینا کله دی چې یای سکینه وی مقبل فتح وی فتحه صحیح دا یای لینا دی واوی لینام دا د چې واوی سکینه وي ما قبل فتح وي دغته واوی لینا وایي او واوی یا یای متحرکه یا غیر مدي یخته وایي چې حرکت ولري یا باندې حرکت وي یا یو دا رقم ته وي یا ین یین یون داسې وي او واو هم چې حرکت واخلي د غیر مدي دی وا وی وو یا ون وین ون دغسې صورت کې دام غیر مدي دی نو مطلب تاسې په یای لینا په واوی لینا په یای مدي واوی مدي په یای غیر مدي او په واوی غیر مدي باندې پوه شوئ دا ډېر اساسي دی دې باندې باید پوه شوي وای ځکه چې ځینې وخت کې اشتباه ونه کوي نو مرګلو درس په همدې ځای پای ته رسیږي تر راتلونکي درس پورې چې راتلونکي دوشنبه د افغانستان په وخت د شپې په 9 په 7 بجو شروع کېږي تر هغې مې په لوی متعال خدای سپارمه ښه وختونه ښې چارې ارمان صاحب ستاسو پیغام مې اوس ولیدو بلکل انشاءالله کوشش به نهایي کوو چې 10 دقیقونه اوږده نه شي بلکل انشاءالله بس یو 10 دقیقې نور هم په تېر شو بخښنه غواړم تر بعدي درس مې په لوی متعال خدای سپارمه مرګلو